السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ وای راته. دوستانو، د څو ورځې مخکې ما د کووډ 19 یا کرونا وایرس په جریان کې کوم چا چې مخالفې اخیستې وي هغه یې ماپ کېدو باره کې ما ویډیو خپره کړې وه چې کوم چا مخالفه په داسې وختونو کې اخیستې وي دوی به محکمې ته آنلاین شکایت کوي. نو نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم چې کومو کسانو شکایت کړی دی آیا دوی ته مخالفې ماپ کړي دي او که نه، یا د دوی دغه شکایت منل شوی دی او که نه، او یا هغه کسان کوم چاته چې تر اوسه پورې دې باره کې معلومات نشته چې څنګه به دته د مخالفه ماپ کیږي. نو د دوی او ستاسو څخه مې هیله دا ده چې دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او خپل نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. ښه دوستانو، د څو ورځې مخکې ما یو ویډیو خپره کړې وه کوم چا د کووډ 19 یا کرونا وایرس په جریان کې په ناحقه مخالفې اخیستې دي. نو د دوی لپاره اماراتو حکومت آنلاین سیستم وړاندې کړی دی تر څو دوی خپل شکایت په هغه کې ثبت کړي او د محکمې اړوند کسان یې وګوري. که چیرې هم ستا شکایت پخه کو نو دوی به تاته د مخالفه ختمه کړي یا به یې درته کمه کړي. نو آیا د مخالفه په حقیقت کې هم چاته تر اوسه پورې کم نه شوي ده او که نه، نو دې باره کې زه معلومات درکوم. خو اول هغه کسان کوم چا چې هغه ویډیو نه دی لیدلي نو دوی ته لږ مختصر معلومات ورکوم چې کوم چا کووډ 19 یا کرونا وایرس په جریان کې مخالفې اخیستې دي، خاص کر هغه کسان چې په ناحقه اخیستې دي، نو دوی د همدې ویب سایټ له لارې آنلاین شکایت وکړي. کوم چې د دې ویب سایټ اډرس په سکرین باندې درته ښکاري نو د دې له لوري د آنلاین شکایت وکړي. که چیرې خپله نشي کوی نو بیا هغه ځای کې کوم ځای کې چې دی پاتې کېږي هلته د نږدې ټایپینګ سنټر ولاته ورشي. خو داسې یو ټایپینګ سنټر د خوښ کې کوم چې تجربه لري او هغه په ښه توګه د دوی د شکایت ولیکئ شي. که تاسو اماراتو په هر ځای کې وئ د شکایت کوی شئ، که دوبۍ کې وئ، ابوظبۍ کې وئ، شارجه کې وئ، آلین کې وئ، چې په هر ځای کې وئ نو تاسو د شکایت کوی شئ. خو هغه کسان د شکایت ثبت کړي کوم چې دوی ته داسې ښکاري چې دوی دغه مخالفه په ناحقه اخیستې ده نو دوی د آنلاین د شکایت جمع یا د پخپله جمع کوي او یا د ټایپینګ سنټر کې جمع کوي. خو ټایپینګ سنټر کې د یو داسې ټایپینګ سنټر ته ورشي چې هغه د دوی شکایت په سمه توګه ورته ثبت کوی شي. پالین سنایي کې خو یو زه پیژنم کوم چې د خرسان ټایپینګ په نامه دی، د هغوی شکایت د ثبت کولو طریقه ما پخپله لیدلې ده کوم چې ډېره ښه ده او زیات شمېر کسانو ته یې فایده رسېدلې ده. نو تاسو هم کولی شئ چې خرسان ټایپینګ ته ورشئ، یا که چیرې تاسو هغو ته نشئ وتلی نو خوا کې بل داسې ټایپینګ وګورئ کوم چې په خپلو کارونو کې ډېر مهارت لري تر څو تاسو دغه شکایت په سمه توګه ثبت کړي. اوس به راشم هغې خبرې ته چې تر اوسه پورې کوم چاته د مخالفې ماپ شوي او که نه، یا ورته کمې شوي دي او که نه. ولې نه دوستانو، کوم چا چې په سمه توګه شکایت کړی دی او په حقیقت کې دوی ته په ناحقه مخالفه ورکړې شوې ده نو زیات شمېر کسانو ته یې مخالفې معاف کړي دي او زیات شمېر کسانو ته یې کمې کړي دي. خو د دې سربیره زیاتو کسانو شکایتونه راواپس شوي هم دي، مقصد د دوی مخالفې نه دي معاف شوي. د کوم څه چې تاسو په سکرین باندې ګورئ دا د یو ملګري مخالفې میسیج دی کوم چې دته د محکمې له لوري پکې ویل شوي دي چې ستا مخالفه به راکمه شي. او د چې تاسو ګورئ دغه ملګري ته په موټر کې زیاتو کسانو باندې مخالفه ورکړې وه کوم چې دته د 6,000 پر ځای 3,000 ته راکمه شوي ده. نو کوشش وکړئ خپل شکایت سم ثبت کړئ تر څو محکمه ستاسو شکایت اړوند پرېکړه وکړي. دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم، کم کسانو چې کووډ 19 یا کرونا وایرس په جریان کې مخالفې اخیستې دي خو هغه کسان چې په ناحقه اخیستې دي دوی کولی شي چې خپل شکایت آنلاین جمع کړي. که چیرې دوی په حق کوو محکمه به دوی ته د دوی مخالفه معاف کړي یا به یې ورته کمه کړي، او که چیرې په حق نه وو نو شکایت به یې کینسل کړي کوم چې به مخالفه نه ورته معاف کیږي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات ګټور درته تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیب وئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.